السلام علیکم دوستانو، ستړي مه سئ. د چینایي ژبې د زده کړې د ویډیوګانو په لړۍ کې نن راځو په کتاب باندې شروع کوو. په تر مخه درسو کې موږ په کافي اندازه د چینایي ژبې په اړه معلومات وړاندې کړل او هغه مهم درسونه چې باید د کتاب د شروع تر مخه باید ویل سوي وای هغه موږ وویل. نن راځو په کتاب باندې پیل کوو. په دوهم درس کې ما دا یادونه وکړله چې دوه کتابونه ستاسو لپاره ضروري دي. یو دغه زرغون کتاب چې بیسیک چاینیز 1 نومیږي او بل کتاب چې دی هغه HSK 1 کاراکټرز بوک. دغه HSK 1 کاراکټرز کتاب چې دی دا یوازې د لیکلو دپاره دی. نو کله چې په وروستو درسو کې موږ چینایي حروفو لیکل را شروع کړو بیا به هلته تاسې دغه کتاب استعمالوئ. دا کتاب چې کله تاسو چاپوئ یو دانه به دا کتاب چاپ کوئ د ځان سره. ګوري دا چینایي حروف دي، دا صرف یوازې د لیکلو لپاره دي او په اخره کې د دې کتاب اخري صفحه راواړوي. دا یو خالي صفحه ده. دا صفحه چې ده دا د چینایي حروفو د لیکلو لپاره ده. نو تاسو کولی سئ یوازې دغه صفحه 50 یا 60 کاپیانې چاپ کړئ او هغه پر A4 ورقه باندې بیا کولی سئ یو پوسټ ورکړئ چې دا د کتابچې په ډول کار کوي. صحیح دی؟ نو د هغه تر مخه دغه صرف د کتابو د لیکلو یو کتاب دی. زموږ اصلي درسي کتاب چې دی دا بیسیک چاینیز 1 نومیږي. دغه یو وقایه ده چې په تر مخه درسو کې ما یادونه کړې وه. تاسې کله دا چاپ کوئ بیا به ستاسې سره په هارډ ډول دا کتاب در سره او یو پنسل کولی سئ استعمال کړئ چې د دې پر سر باندې ځینې نوټونه او مهمې خبرې چې زه یې تاسو ته کوم هغه به تاسې هلته یاداشتوئ. د ویډیوګانو ښه خاصیت دا دی چې تاسې کومه خبره در څخه تېره سي یا مو سر نه سي په خلاص کولی سئ ویډیو شاته کړئ او یا هم کولی سئ ویډیو ودروئ تر څو خپل یاداشت پوره کړئ. دغه کتاب چې دی راځو د سره شروع په کوو. دلته کانټینټس یا هغه مواد چې په دې کتاب کې دي دا د هر یونیټ یا د هر درس نوم دی. راځو دا تر پایه پورې لومړی په لومړي درس باندې پیل کوو. د کتاب د رسمي درسونو تر مخه ما ځینې پښتو درسونه دې ته اضافه کړي دي. دا په تېرو ویډیوګانو کې د دې ټولو یادونه سوې ده. فقط په تکراري ډول باندې موږ راځو په لنډ ډول دا په یو څه نسبتا تیز ډول باندې دا وایو. د چینایي ژبې لنډه پیژندګلوي. چینایي ژبه د بېلابېلو لهجو یو ګروپ دی چې د چین د خن قوم د خلکو اصلي ژبه ده. دغه ژبه تقریبا د 1400 میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. 1400 میلیونه خلک د ټولې نړۍ د نفوس شاوخوا 14% کېږي. خن دغه کوچنۍ سترګې چې دي دغه اصلي چینایان د خن قوم دا یو قوم دی د خن زو ورته وایي او د دوی ژبه چې په چینایي کې ورته خن یو وایي دا د دوی اصلي ژبه ده. دغه ژبه د چین تر جمهوریت د باندې په هانګ کانګ، تایوان، سنګاپور او ځینې نورو هیوادونو کې هم د مکالمې یا خبرو اترو لپاره استعمالیږي. نو دا خبرې تشریح شوي دي ځکه زه ډېر توضیحات نه ورکوم. چینایي ژبه الفبا نه لري او د هر مفهوم د څرګندولو لپاره ځانګړي حروف لري. ځانګړي چینایي حروف لري. تر اوسه د چینایي ژبې تر 100,000 ډېر توري معرفي شوي دي چې د عادي محاورې لپاره د 600 څخه تر 800 تورو زده کړه کفایت کوي. اوس نو چینایي حروف خو بیخي ډېر دي. آیا دا به موږ ټوله زده کوو یا فقط چې موږ 600 الا 800 حروف زده کوو نو دا زموږ دپاره د عادي خبرو اترو لپاره کفایت کوي. موږ به په دې تر 800 حروفو یا 600 حروفو په شاوخوا کې چې کله دا حروف موږ زده کوو موږ کولی سو چې عادي محاوره وکړو او عادي خبرې ولیکو او اخبار وایو دغه عامې خبرې چې استعمالیږي. پینین په اړه هم ځانګړی درس تېر شوی دی. د چینایي حروفو تلفظ د دې ژبې د بهرني زده کوونکو لپاره د نابلدتیا په صورت کې مشکل دی. ځکه نو د دې ژبې پوهانو د چینایي حروفو د تلفظ ښودلو لپاره لاتیني حروف استعمال کړل چې پینین ورته ویل کېږي. د پینین حروف عبارت دي له پر دوه ډوله دي. اول خو غږیز توري دي چې چینایي کې 6 غږیز حروف دي: ا، ا، ای، او، او، یو. دغه نو هغه ځانګړي توري دي چې موږ څخه ډېر تمرین غواړي. لکه په تېرو درسو کې چې ما یادونه وکړله شونډان ګردي نیول کېږي او داسې یو ډول د شپېلک اواز ادا کېږي. دغه نو ستاسې څخه تمرین غواړي. تاسو کولی سئ په یوټیوب کې ځینې ویډیوګانې هم د دغه د غږ لپاره سرچ کړئ چې څو په صحیح ډول مو زده سي. په تلفظ کې تاسو کولی سئ ډېر جدي اوسئ. که تلفظ مو صحیح و نو هر چینایي به ستاسې په خبرو باندې ډېر په اسانۍ سره پوهېدلی سي. دا اول حروف سول او دا کانسونینټس یا بېغږه توري دي: ب، څ، د، ف. دا چینایان یې داسې تلفظ کوي: ف، ګ، خ، جي، ک، ل، م، ن، پو، چي، ر، س، ت، و، ش، ی، ځ، ش، ج.
په تیرو درسو کې ما دغه دوه حروف ځکه نه و ذکر کړي چې په چینایي ما صرف کوشش کوي چې تاسو ته د انګلیسي الفبا ولیکم تر څو تاسو ته شناخته معلوم شي. په چینایي کې ځینې نور غږونه هم شته. اس اچ د شین غږ لري، زید اچ د ج غږ لري، او د دې علاوه سی اچ هم شته چې د چ غږ لري. په دې حروفو کې دغه څ سی چې د څ غږ لري او دا کیو د چی غږ لري. تاسو کولی شئ دا حروف نسبتا نورو حروفو ته زیات تمرین ورباندې وکړئ. دا بې غږه تورې شوله. ټونونه پر دې ټونو په اړه یو ځانګړی درس تیر شوی دی، نو ځکه دلته په خلاص ډول ماضي تشریح کوو. ټونونه چې په چینایي ژبه کې ورته شنګ دیاو ویل کېږي، د دې ژبې ډېره مهمه برخه ده. ټون د یو سیلاب یا لغات د تلفظ کولو څرنګوالي ته وایي چې په څه ډول باید یو غږ ادا سي. دغه غږ ادا کولو، د یو سیلاب د ادا کولو یا د یو لغات ادا کولو کیفیت ته ویل کېږي. که چیرې د غږ کیفیت وړی نو د لغات په معنا کې هم تغیر راځي. په لغاتونو کې د ټون تغیر د هغه لغاتو د معنا د تغیر سبب کېږي. که چیرې ستاسې ټونونه نه وي زده کړي نو خپل هدف په صحیح ډول تر مقابل طرف پورې نه سئ رسولی، یا به هم ستاسې ترمنځ ډېرې غلط فهمۍ موجودې وي. دلته د مثال په ډول ځینې لغاتونه اخلو چې د ټون په تغیر سره یې معنا څومره تغیر کوي. دا په اصل کې ما په اول ټون کې دلته په ټایپي ډول غلط شوی دی. ما په اول ټون کې مو ته ویل کېږي، ما آس ته ویل کېږي. دا هم مثال مخکې تیر شوی دی. په چینایي ژبه کې څلور ټونونه یا شنګ دیاو موجود دي، یعنی یو لغات پر څلور قسمه پر څلور رقمه ادا کېږي چې هر ډول یې ځان ته ځانګړې معنا ورکوي. نو ټونونه لومړی ټون ای شنګ یا دوهم ټون آر شنګ، دریم ټون ساین شنګ، څلورم ټون س شنګ چې په چینایي کې ورته وایي. دا هغه ګرافیکي ښودنه ده چې اول ټون باید په غږ کې تغیر نه موجود، لکه ما. دوهم ټون د اواز کښته څخه شروع کېږي، لوړ ختمیږي، ما. دریم ټون اواز یو څه کښته کېږي، بیا لوړ ځي، ما. څلورم ټون څنډل کېږي، ما په داسې کیفیت سره ادا کېږي. ضمیرونه د نن په درس کې اصلي نوې خبره دغه ضمیرونه دي. ضمیرونه به زه دا اکثره درسونه موږ په دې ډول تصریح کوو چې یو وارې زه دلته په سکرین کې تاسو ته درښیم، او بیا هم هغه مهمې نقطې پر تخته باندې که ضرورت وي مهمې نقطې پر تخته باندې تشریح کوم. ضمیرونه په نورو ژبو کې هم شته. ضمیر د ټولو ژبو ترمنځ د کلمې یو مشترک ډول دی، یعنې دا په نورو ژبو کې هم د ضمیرو موضوع شته. هغه کلمه ده چې د اسم د تکرار د مخنیوي لپاره د اسم پر ځای استعمالیږي. نو په چینایي ژبه کې ټول 5 ضمیرونه موجود دي. دا مکمل ټوله نه دي، هغه مشهوره مهم یې چې په ورځني خبرو کې ډېر استعمالیږي دا 5 ضمیرونه دي. خو که د دوی هر یوه د جمع حالت هم وشمېرو نو 10 ضمیرونه کېږي. و معنا زه، نی ته، تا دی، تا دا د ښځې لپاره کارېږي او دغه تا د نارینه لپاره کارېږي، تا د شیانو لپاره دغه. دلته و معنا زه، نی معنا ته، دا دوه معلومداره دي. دلته دا نور 3 دانې ضمیرونه چې دي د تلفظ یا فرق نه لري. ټي ای په اول ټون کې تلفظ یا فرق نه لري، خو دغه چینایي کرکټر چې دی په کرکټرو کې بیا دوی فرق کوي. زه تاسو ته زوم کوم، صحیح دي. دا چینایي کرکټرونه چې بیا دي دا بیا د دوی د فرق کوي. صحیح دي، دا 3 چینایي حروف فرق کوي. ځکه نو موږ د پینین سربیره باید چینایي حروف هم تر خپله وسه پورې زده کړو. دلته هر یو په لنډ ډول تشریح کوو. و معنا زه، د معنا څخه معلومیږي دغه ضمیر د متکلم یا هغه کس چې خبرې کوي فرست پرسن چې په انګلیسي ورته وایي دغه لپاره استعمالیږي. او جمع حالت یې چې موږ چې څنګه وایي زه، جمع یې چې دی موږ، ومن دا جمع حالت دی. مثال دی我是学生，我是学生، زه زده کوونکی یم. که چیرې تاسو په دې جمله باندې نه پوهېږئ مشکل نشته، دا پر روان درسو کې چې کله موږ چینایي حروف را شروع کړو بیا هلته ستاسې په مکمل ډول سر په خلاصېږي. او دوهم ضمیر چې دی هغه نی یعنې ته. ته دغه ضمیر د مخاطب لپاره استعمالیږي، سیکنډ پرسن چې ورته وایي. او جمع حالت یې چې دی نیمن یعنې تاسې.你是我的朋友，ته زما ملګری یې.你是我的朋友، ته زما ملګری یې. تا یعنې دی دغه ضمیر د مذکر یعنې نارینه دپاره استعمالیږي. او جمع حالت یې دی تامن دوی. تا جاو لی شیو خون، دا د یو چینایي نوم دی، د نامه دپاره کارېږي. تا دغه تا چې دی دا هغه لومړی تا چې و د کرکټر کې دا یو څه اشتباه لري، دغه کرکټر یې دغه یو دی.
نو دا تا د ښځې دپاره هم کارېږي په تلفظ کې فرق نه لري. دریم تا دغه د شیانو لپاره استعمالیږي، د شیانو او حیواناتو لپاره کارېږي. تامن معنی دغه ډېر شیان. قانون یو قانون دا دی په چینایي ژبه کې کله چې وغواړو یو اسم یا ضمیر د جمع حالت ته واړوو نو د هغه اسم یا ضمیر سره د من کلمه ور اضافه کوو. لکه پورته د هر ضمیر د جمع په حالت کې دغه کلمه استعمال شوې ده. همدارنګه دغه کلمه د اسمونو د جمع کولو لپاره هم کارېږي. مثلا تونګ شوی همصنفي ته ویل کېږي. تونګ شوی چې د جمع حالت دی تونګ شوی من، تونګ شوی من، تونګ شوی من، یعنی همصنفیان. نو تر دې درسه پورې دا هغه سریزه وه د کتاب. خدای دې وکړي چې تاسې به په دې درس باندې سر خلاصوي. که مو سر نه خلاصوي تاسې په کمنټ کې کولی شئ خپلې پوښتنې زموږ سره شریک کړئ، او که نه دغه د واتساپ شمېره چې تاسو سره په تېر درسو کې هم شریکه شوې وه په دې باندې تاسې خپلې پوښتنې و ماته راستولی شئ. په ورپسې درس کې به په دغه لومړي درس باندې شروع وکړو چې د درس عنوان دی نی هاو. نو تر بل درس پورې ښه وخت ولرئ.